وعلیکم السلام. صاحب تاسو سهار کال کړی او کنه کال مې کړی و، ستا کالونه مې راځي نو معلومېږي چې زه هم درته کال وکړم. ښه د دعوت اسلامي باره کې مې تپوس کولی مې د دې تندي کې دا تور داغ راوځي، تاسو دې متعلق څه وایي؟ تا قربان دعوت اسلامي باره کې چې دوی په تندو کې چې کوم د تور داغ راوځي دې باره کې تپوس کوئ که نه جي؟ او که نه جي دې باره کې تپوس کوم. نو دا خو جي اعلی حضرت صاحب لیکلي دي که نه جي؟ څنګه یې لیکلي جي؟ خبره خو جي د عقیدې دي چې عقیدې سمه وي نو داغ باندې خو جي ته نه ګورېږي دننه انما الاعمال بالنیات. نه اعلی حضرت صاحب څه لیکلي خبرې نه دانګه مه که نه. دا خو جي ودرېږه چې زه کتابونو ته لږ کښېنم چې د قرآن او حدیث مې درته ووایم نو ډېره به م ښایي. نو دا خو به ډېره ښه شي که نه، ته خو راواله لږ ووایه که نه جي. د خېټې نه خو جي خبره خوند نه کوي که نه که څنګه؟ نو ته اوس ګوره ته راواله ما ته کتاب ووایه، د خېټې خبره خو مزه نه کوي که نه. نو ته اوس که خېټې نه وې هغه هم پته لګي او که کتاب نه وې هغه هم پته ولګي. ښه فتاوی رضویه جي تاسو ویلي ده؟ فتاوی رضویه جوړېده درس نظامي کې داخله ده. درس نظامي کې خو نشته خو جي اعلی حضرت صاحب دا خو یو مجرب د بریل شریف د اعلی حضرت صاحب داسې یو هغه موږ ته مسلم دی. ته دا څه وکړه، ته عبارت یې ما ته پیش کړه، د هغه جلد وښایه، صفحه وښایه. ښه دي فتاوی رضویه کې جی په فتاوی رضویه کې جي زه به اوس والله اعلم زه به وګورم تاسو ته به دغه حل دی نو دغه حل دی. دا دریم نمبر په جلد کې لیکلي دي جي. څه یې لیکلي دي؟ وایي چې سني کس چې وي بریلي کس چې وي چې عقیده یې برابره وي او د په تندي باندې که دا داغ وي نو دا څه پروا نه کوي. مین خبره د عقیدې دی. اوس که یو کس د عقیدې جوړه نه دی او تندی چې کوم دی دا د سپوږمۍ غوندې پړه کېږي دا چې خو سیکانو مې ډېرې پېښاوم تندي دا د پاک او تا ته یاد شي تا ته ما مخکې یو حدیث ویلی و چې اني لابغض الرجل واکرهه اذا رأیت بین عینیه اثر السجود. نو د اعلی حضرت صاحب قول د حدیث په خلاف کې ستاسو دپاره قابل احتجاج دی؟ اعلی حضرت صاحب باره کې جي تاسو مطلب باندې موږ پوه نه شو پوره. نو زه وایم که چېرته یو عالم یو ولي د خدای وي هغه بلکل د نس نه خلاف لاړ شي، د نس مقابله کې قول وکړي، تاسو به اتباع د حدیث کوئ، اتباع به د نس کوئ، که نه تاسو به هغه بزرګ پسې ځئ؟ نه جي موږ خو به احادیث پسې ځو او دلته خو حدیث موجود دی که نه؟ قرآن او حدیث پسې روان دي. دلته خو جي دلته خو حدیث موجود دی که نه؟ رحمت عالم وایي زه هغه سړی ډېر بد ګڼم، زه ورسره بغض کوم چې د کوم سړي په تندي کې دا تور داغ وګورم. او ته وایې چې میرے دعوت اسلامي سے پیار ہے، رحمت عالم وایي زما ورسره بغض دی او ته وایې زما ورسره پیار دی. نو د حدیث نه ته او ستا خو دی زمونږ محبت دی او زمونږ د زړه ټوکره دی، زمونږ د سنیت د بریلیت یو داسې تحریک دی چې هر قسم ته روایت ته هر قسم ته مخالف ته یو پول دی که نه؟ پول دی. مطلب دا مخالف پرې راوړي دی خوا کار کوي که نه؟ لکه هر مخالف ته یو ډال دی که نه یو پول خو دې ته وایي که نه چې خلک پیوړې راوړي، ته چې مخالف ته پول دی خو د راوړېدو پول دی که نه؟ یو تپوس کوم جي ته تپوس مه کوه، زما تپوس حل که که نه بیا به ستا تپوسونو ته زه غوږ ونیسم. ښه جي وایه. ته اوس ته مه ویل چې نبي علیه سلام وایي چې د کوم سړي تندي کې تور داغي نو زه هغه سره بغض کوم، او ته وایې زما دعوت اسلامي سره پیار دی، نو ما ته دا لږ مسله حل که که نه؟ دا حدیث دي په کوم ځای کې لیکلی دي جي؟ دا حدیث ته کولو کا حاشیة الساوي علی تفسیر الجلالین د سورة فتح شپږویشتمې سپارې په دې آیات باندې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. عمده حدیث چې کوم دی تا ته ملاویږي به تفسیر السراج المنیر کې 4 جلد کې په آیات مذکوره د سورة فتح. او دغه رنګې په دې باندې زما د شیخ غلام حضرت غلام حفظه الله دامت برکاتهم اطال الله ایام عمره الشریف د هغه رساله مو ګوره په تندي کې د تورې ټاپې تحقیق هغې عربي کې لیکلې وه شورې که که نه او ما پښتو کې ترجمه کړې ده. د 101 کتابونو حوالې پکې مونږ نقل کړي دي، هغې کې احادیث هم شته، تاریخ هم شته. او امام غزالي رحمت الله علیه د هغه به درته یو د احیاء علوم نه یو حواله پیش کړم
لکه چې تاسو وختي یو خبره وکړه که نه چې مونږ به لکه خپل نفس پسې نه ځو که نه که یو ولي الله یو صاحب چې کوم ده د خپل نفس هغه باندې ځي نو هغه به مونږ تابع نه کړو که نه تاسو غلام حضرت د نفس مقابله کې مونږ د چا هم پیروي نه شو کولی ښه جی جی بالکل جی خو تاسو ما ته وایي چې تاسو د غلام حضرت صاحب رساله وګورئ د غلام حضرت حفظه الله رساله خو نصوص پیش کړي دي که نه هغه ښه هغه ځان نه څه نه دي ویلي که نه کله حضرت صاحب نص پیش کړی دا خو تا ماته خبرې شوي وي او ما تاسو بالکل شوي وي بالکل ستا چې هغه کومه لهجه وه ستا چې کوم طرز و که نه ستا چې کوم طرز و کومه لهجه وه نو هغه ډېره د بېدبۍ وه زما د شیخ باره کې او ما د حضرت صاحب باره کې وګڼه وله حضرت صاحب زه د خدای ولي ګڼم خو زه دا وایم چې کله حضرت صاحب نص پیش کړی وي نو بیا فبها ونعمه او که نه د هغه خپله نظریې نو د نص مقابله کې زه د یو بزرګ نظریه نشم اخیستی دا یاد ساته ښه او زما شیخ بیان تاسو اورېدلی دی چې پیرانو پیر صاحب مبارک د خپلې زمانې اولیا تابع او د دې زمانې اولیا تابع تا ته دا مسله ما حل کړې وه تا دا مسله ما حل کړې وه خو ته د جهان ساده ګل یې تا ته ما ویلو چې دا امام رباني مجدد الفساني رحمت الله علیه مکتوبات شریف کې لیکلي او د صوفي او د ولی الله په خبره باندې صوفي او ولی الله پوهېږي تاسو مغه زما شیخ صاحب هدف ګرځوئ په هغه باندې اعتراض کوئ نه مخکې ګورئ نه وروسته ګورئ نه سیاق پېژنئ نه سباق پېژنئ د بعض علما وایي چې د لوی ځوان رحمت الله علیه دا قول په حالت د سکر باندې حمل دی او څوک دا خاص کوي د هغه د زمانې اولیو پورې په پته نه لګي چې تاسو څنګه خلک یې بس جمود علی الباطل کوئ په خبره باندې نه خلیږئ نه خلیږئ بیا نښتي یې زما خو جي دا ایمان او عقیده دی که نه چې د پیرانو پیر صاحب مبارک په قدم گردن باندې د خپل قدم نه مني نو زه ورته مسلمان نه وایم کافر دی لا حول ولا قوة الا بالله صحابو په گردن د لوی ځوان قدم و ولې نه و جي د صحابو په گردن هم و ولا حول ولا قوة الا بالله لا سبحانك هذا بهتان عظیم دا ستاسو د بریلیانو دومره افراطي عقیده ها او دا نه تپوس کوم نبی علیہ السلام چې پشپا پیغمبر علیہ السلام چې پشپا د معراج خطو او کله چې دغه ته سدرة المنتهى ته ورسېدو نو چا ولې اوږه ورکړه یو تپوس کوي ما نه جواب راکړه که نه چې دا خو ستاسو عقیده ده که نه چې لوی ځوان نور وله راغی زه خو مولا نه یم جي زه خو پښتون یم ښه ته مولا نه یې جی مولا چېرته یم زه خو پښتون یم نو تا خو ما ته تېر ریکارډ کې ویلي چې د اسلام آباد جول نه فارغ یم او زاغه یم او ډیلاک کې دې ویشتې اوس مولا نه یې بعضې دا کسب زمونږ عدد دی مونږ خپله د غوث پاک رحمت الله علیه غلامان یو خو د هغه شان کې تفرید نه کوو لکه ستاسو غوندې تاسو غوندې تفرید د افراد د هغه په شان کې نه کوو نه تفرید کوو نه افراد کوو تاسو کې مولا شته که تاسو کې مولا نشته تاسو مولیان لرئ ولې نشته جي شته بس مولا د لږ میدان ته روباسه چې په دې موضوع خبرې وکړو رحمت الله تعالی علیه نه غټ بل مولا شته دی ترکاني علیه ما علیه که په دې مسله کې مونږ ته روباسې فبها ونعمه قرآن وایي فوق کل ذي علم علیم او تا د نفس نه مو د انګلتوې سرکاري نه غټ مولا شته او قرآن څه وایي وفوق کل ذي علم علیم د هر عالم د پاسه لوی عالم شته عبدالله ابن عباس صاحب وایي سلسله روانې باري تعالی پورې کله چې ورسېږي هلته موقوفه شي د خدای نه بیا اکبر او فوق بل عالم نشته او تا داسې دعوا وکړه سرکاني علیه ما علیه د هغه باره کې دې څه ویل چې د هغه نه غټ لوی عالم شته استفهام دې وکړو ولې نشته سر د پاسه سر شته تاسو همدې مسله کې د لوی ځوان رحمت الله علیه د قدم متعلق او د هغه مبارک چې زما نیکه مبارک دی رضی الله عنه د هغه د دغې مقولې باره کې چې قدمي هذه علی رقبة کل ولی الله د دې مقولې باره کې ستاسو د بریل چې څومره علما دي خوا سرکاني صاحب دی خوا پیر محمد چشتي صاحب دی خوا الیاس قادري صاحب دی که هر یو محترم دی او مونږ سره د امن ماحول کې په دې باندې خبرې کوي مونږ تیار یو تیار په دې خبره باندې پوهېږي او برای کرم یو خبره کوم جی لس کولی شي ښه نه جي لکه پیرانو پیر صاحب مبارک ګردن چې کوم دی په قدم مبارک چې کوم دی دا به ګردن باندې منې او چې او دې نه منلو نو بس بیا کار خراب دی او کلدې باره کې تاسو موږ سره کښېنئ ته خو مناظره وایم ما خو درته وایي چې مناظره نه ده که نه دا مناظره نه دا مناظره ده
تا خو مخکې ما ته ویلي وو چې زه د اسلام آباد د مدرسې نه فارغ یم او ما درته وویل چې موږ بالکل تیار یو د امن ماحول کې. او تا ما ته اوس هم وویل چې د صحابو ګردن باندې هم د لوی ځوان رحمت الله علیه قدم و. ریکارډ تام شروع کړی دی کېږي او مام شروع کړی دی. ریکارډ تام شروع کړی مام شروع کړی او دا ریکارډ به خورېږي ښه دا به ستاسو د بریل د افراد د عالم ته ښکاره کېږي. موږ ستاسو غوندې د افراطیانو بریلیانو خلاف یو. کوم بریلیان چې دا افراط نه کوي هغه زمونږ وروڼه دي هغې ته مونږ د عظمت په سترګه ګورو. خو ستا غوندې افراطي بریلی چې د صحابو په ګردن هم د لوی ځوان قدم کې منې خپل وی او بل نه ورې موبایل به بندی نه خبره در سره څومره بېدبي دي که زه موبایل بندولو والا نه یم خو ته د صحابو په ګردن باندې د لوی ځوان قدم کېښودو. تقریبا 25 منټ مخکې بیانات موجود دي ریکارډ موجود دي خو بالکل موجود دي. پیر سے مبارک قدم چې کوم دی دا به ګردن باندې منې او چې نه یې مني مسلمان نه یې که دریاب سره وردانګې که اور ته را سره وردانګې ورځ دا خو ستا خپل هغه عقیده او نظریه ده. ټایم در سره اوموس نه لیکمه مازدیګر کې ماسپښین کې نن 25 تاریخ دی 25 جون دی مازدیګر کې ماسپښین کې او نن د منګل ورځ ده که جمعراتې کې که چهارشنبې کې که جمعې کې سرکاني صاحب راولي هر څوک راولي زموږ وروڼه دي خو د امن ماحول کې بیا د موږ نه ستاسو تعلق شته دي او نه ستاسو سره مې تعلق شته دي ما ستاسو غوندې خلکو سره موږ ستاسو خلکو سره موږ تعلق لرو نه. خو چې څوک د پیرانو پیر سي مبارک په شان کې ګستاخي یا غلام حضرت او څوک ای رزیله ای ګمراه